دوه نورې میاشتې هم تیرې شوې او د صندوق په برکت ډیر خلک دکان ته راغلل. هلک حساب کاوه چې که دی شپږ میاشتې نور هم کار وکړي نو دومره پیسې به وګټي چې بیرته اسپانیا ته ولاړ شي او شپېته څه چې شپږ شلې میږې واخلي. د یو کال نه هم لږ وخت کې د خپلې رمې د میږو شمیر یو په دوه کړی و او فکر یې کاوه چې اوس خو به په عربانو هم میږې پلورلی شي ځکه چې د دوی ژبه یې زده کړې وه. د هغې ورځې نه پس چې هلک په تش بازار کې وده شوی و د یوریم او تومیم بیا نه و کارولی ځکه چې اوس مصر ته د ده لپاره دومره لرې خوب نه و لکه د دکاندار لپاره چې مکه څومره لرې وه. خو هر څه چې و هلک اوس خوشحاله و او په تاینجر کې به د یو بریالي جنرال په څیر ګرځېده. بوډا پاچا ویلي و ته باید خپلې غوښتنې وپېژنې. هلک اوس خپله غوښتنه پیژندلې وه او د هغې لپاره په کار بوخت و. کیدای شي چې یوه نوي هیواد ته راتګ له یوه غله سره لیدنه او د یوې پیسې خرڅ کولو نه پرت د خپلو میږو شمیر یو په دوه کول د ده خزانه وي. د په ځان ویاړ کاوه د اوس ډیر نوي شیان لیدلي او د ښیښو د کار بې تورو ژبې او د پالونو د لوستلو په څیر عجیب شیان یې زده کړي وو. یوه ورځ هلک د غره په سر یو سړی ولید. سړي ګیله کوله چې دومره اوچت غر ته راختلو نه پس هیڅ شریفانه ځای نشته چې بني آدم پکې کینی او کوم مشروب وڅښي. هلک نیغ دکاندار ته راغی. راځه چې غره ته ختونکو خلکو لپاره چای جوړول پیل کړو. خو دکاندار ځواب ورکړ دلته ډیر خلک شته چې چای خرڅوي. هو خو موږ به د ښیښو په ښکلیو پیالو کې چای خرڅوو. خلک به چای هم څښي او پیالې به هم اخلي. ما اورېدلی دي چې ښکلا تر ټولو زیات قانع کوونکی څیز دی. دکاندار هیڅ ځواب ورنه کړ خو د ماسپښین له لمانځه وروسته یې دکان وتاړه او هلک ته یې له ځان سره د کېناستو او چلم څښلو بلنه ورکړه. بیا یې وپوښتل ته څه کول غواړې؟ ما تا ته مخکې هم ویلي وو چې زما پیسې پکار دي چې ځان ته میږې واخلم. دکاندار چلم ته بیا تیلی وواهه او یو اوږد کش یې واخیست. 30 کاله کیږي چې زه دکانداري کوم. زه د ښې او خرابې ښیښې توپیر کولی شم او د ښیښو په باب نور معلومات هم لرم. که موږ چای خرڅول پیل کړو نو دکان به ډیر لوی شي او زه مجبور یم چې په خپل ژوند کې بدلون راولم. نو دا ښه خبره نه ده څه؟ زه له دې ژوند سره روږدی شوی یم. ستا له راتګ نه وړاندې به ما له ځان سره فکر کاوه چې څومره وخت مې په دې یو ځای کې خراب کړ او زما ملګري نورو ځایونو ته ولېږدېدل. ځینې خو سم دیوالیا شول او ځینې سم شتمن شول. دې فکرونو به په ما د خفګان څپه راوسته. خو زه فکر کوم چې دلته اوسېدل هم بد نه دي. دکان هم بیخي په هغه اندازه دی څنګه چې زما ارمان و. خو اوس زه په هیڅ څیز کې هم بدلون راوستل نه غواړم ځکه چې زه بدلون سره روږدی شوی نه یم. بس څنګه چې یم همداسې اوسېدل غواړم. هلک نه پوهېده چې څه ووایي. بوډا دکاندار خبرو ته دوام ورکړ. ستا راتګ زما لپاره نیکمرغي وه. نن زه په هغه څه وپوهېدم چې پخوا مې ورته پام نه و کړی. نیکمرغي که ونه ستایل شي نو بدبختي ترېنه جوړېږي. زه په ژوند کې نور څه نه غواړم. ته په ما زور راوړې چې هغه لوري ته وګورم چې مخکې مې نه دي لیدلي. ته غواړې چې زه ډېرې پیسې وګټم. خو اوس چې زه د دې هر څه کولو جوګه یم نو ځان راته له پخوا نه زیات خفه ښکاري ځکه چې اوس زه وپوهېدم چې د کومو کارونو په کولو توانېدلی شم. خو زړه مې نه غواړي چې ویې کړم او دغه احساس مې ځوروي. هلک په زړه کې وویل ښه ده چې د طریفه هغه نانوای ته مې څه نه دي ویلي. دواړو تر لمر پرېوتو پورې چلم وڅکاوه. دواړو په عربي ژبه خبرې کولې او هلک په عربي زده کولو یو ډول غرور احساساوه. پخوا به هلک فکر کاوه چې د ده میږې ده ته د نړۍ په باب هر څه ور زده کولی شي. خو اوس پوهېده چې میږې چاته عربي ژبه نشي ور زده کولی. هلک بوډا دکاندار ته د قدر او درناوي په سترګه کتل او بیا یې په زړه کې تیر شول چې کیدای شي نور هم ډیر شیان داسې وي چې میږي یې چاته نشي ور زده کولی ځکه چې میږي خو تل د خوراک او څښاک غم خوري
او دا څه چې د زده کړي دي دا هم د خپل کمال دی، ځکه چې میګو خو ده ته درس نه ورکاوه. بوډا دوکاندار ډیر ساعت چوپ و. بیا یې وویل مکتوب. مکتوب څه ته وایي؟ ته که عرب وای نو د مکتوب په معنا به پوه شوی وي. ستاسو په ژبه کې به د دې معنا لیک وي یا دې ته ورته کوم توری. بیا په داسې حال کې چې چلم یې تازه کاوه هلک ته یې د چای خرڅولو اجازه ورکړه، ځکه چې بنیادم هر وخت سیند ته بند نشي تړلی. سړي د غره سر ته راوختل. دوی ډیر ستړي شوي وو، خو چې د ښیښو دوکان یې ولید چې چای هم پکې خرڅېده نو ستړیا یې ورکه شوه. سړیو د ښیښو په پیالو کې چای وڅښه. یو کس پکې وویل زما میرمن به چېرته سوچ هم نه وي کړی چې د ښیښو پیالې واخلي. بیا یې څو پیالې واخیستې، ځکه چې ماښام د ده کور ته میلمانه راتلونکي وو او ده فکر کاوه چې د پیالو ښکلا به میلمانه حیران کړي. یو بل کس پکې وویل چې د ښیښو په پیالو کې چای ډیر خوند کوي. دریم کس وویل چې په ختیځ کې د ښیښو په پیالو کې چای څښل پخوانی دود دی، ځکه چې دا پیالې د جادو غوندې تاثیر لري. په لږه موده کې دا خبر خپور شو. اوس په خلک د غره سر ته راتلل او د هغه دوکان ننداره به یې کوله چې د چای خرڅولو غوندې پخواني کار ته یې نوښت ورکړی و. اخوا دیخوا دوکانونه هم جوړ شول چې د ښیښو په پیالو کې به یې چای خرڅاوه. خو دا نور دوکانونه د غره په سر نه و جوړ شوي، ځکه یې کار هم دومره ښه نه و. آخر دوکاندار اړ شو چې 2 نور کارکوونکي هم وساتي. اوس به د ډیر زیات چای او لوښي د بهرنیو هیوادونو نه راغوښتل او په دوکان به یې هر وخت د ښځو او سړیو ګڼه ګوڼه جوړوه، ځکه چې خلک د نوښت وږي او داسې میاشتې تېرېدې. لمر لا څرک نه و وهلی چې هلک راویښ شو. د افریقا په خاوره د قدم ایښودو نه پس 11 میاشتې او 9 ورځې تېرې شوې وې. هلک د سپین ململ نه جوړ د عربانو هغه کالي په غاړه کړل چې د دې ورځې لپاره یې جوړ کړي وو. بیا یې رومال په سر کېښود او په هغې کندې یې وتاړه چې د اوښ د څرمنې نه جوړ شوی و. غلې غوندې یې څپلۍ په پښو کړې او د غره د سر نه په زینو راکوز شو. ښار تر اوسه وده و. هلک ځان ته یو ساندویچ تیار کړ او د ښیښې په پیاله کې تود چای وڅښه. بیا یې په هغه ځای کېناست چې د لمر لومړۍ وړانګه پرې لګېده او ځان ته یې چلم تازه کړ. هلک په چوپتیا چلم څکاوه او د سیلۍ غږ ته یې غوږ نیولی و چې له ځان سره یې د سارا بوی راوړ. خو هلک د هیڅ څیز په باب هم فکر نه کاوه. له چلم څښلو نه پس یې جیب ته لاس کړ او 1 دقیقه غلی کېناست. په جیب کې د پیسو یوه ګېډۍ پرته وه چې د پرې 6 شلې میږې د بیرته تلو ټیکټ او په افریقا کې جوړ شوي شیان اخیستلی شوی. هلک د دوکاندار تر راویښېدو او د دوکان د بیرته کولو پورې انتظار وکړ. بیا دواړه ولاړل او نور چای یې وڅښه. هلک دوکاندار ته وویل نن زه ځم، زه دومره پیسې لرم چې ځان ته میږې واخلم او ته دومره پانګه لرې چې تر مکې تللی شي. خو دوکاندار چوپ و. هلک بیا وویل ته زما مرسته وکړه، اوس به ما ته دعا کوي. دوکاندار غلی ناست و. چای یې جوړاوه. بیا یې وویل زه په تا ویاړم. تا له ځان سره زما دوکان ته یو نوی احساس راوړ. خو ته پوهیږي چې زه مکې ته نه ځم، لکه څنګه چې ته په خپله میږې نه اخلي. هلک حیران شو او ویې پوښتل دا تا ته چا وویل؟ بوډا دوکاندار ځواب ورکړ مکتوب. بیا یې هلک ته په مخه ښه ووی او دعاګانې یې ورته وکړې. هلک خپلې کوټې ته لاړ او خپل سامان یې راغونډ کړ. سامان په 3 کڅوړو کې ځای شو. هلک د کوټې نه د وتلو په حال کې و چې خپله پخوانۍ د شپونکیتوب د وخت کڅوړه یې ولیده. کڅوړه د کوټې په یوه ګوټ کې پرته وه او ډیر وخت کېده چې د هلک نه بیخي هیره شوې وه. خو عین په دې وخت کې د کڅوړې نه هغه 2 کاڼي یوریم او تومیم هم راوغورځېدل. د کاڼو په لیدو هلک د بوډا باچا وریاد شو او له ځان سره حیران هم شو چې څومره موده پس یې رایاد شو. لږ ډیر 1 کال د په نه ستړي کېدونکي ډول کار کړی و
او تشه دا سودا ورسره مله وه چې دومره پیسې وسپموي چې خپل هیواد ته په فخر بیرته ولاړ شي. بوډا باچا ویلي و خوبونه لیدل مه پرېږده، پالونه تعقیبوه. هلک یوریم او تومیم راواخیستل او بیا د هغه حیرانونکي احساس د اغیز لاندې شو لکه پاچایی چې تر څنګ ناست وي. هلک یو کال سخت زیار ایستی و او پال دا و چې اوس د تلو وخت دی. بیا په زړه کې تیر شول دا سمه ده چې میږي ماته عربي نشي را زده کولی، خو بیا به هم زه بیرته ځم او هغه کار به کوم چې پخوا مې کاوه. خو میږو ده ته نور مهم شیان ور زده کړي وو. هغه ژبه یې هم ور زده کړې وه چې د نړۍ ټول خلک پرې پوهېدل او هلک په دوکان کې هم د ښه بدلون راوستو لپاره دغه ژبه کارولې وه. دا د جذبې، مینې او مرام لپاره د کارونو سرته رسولو ژبه وه. دا په لټون د باور کولو او د هیلو ژبه وه. تاینجر اوس د هلک لپاره نوی ښار نه و. د ده باور و چې څنګه یې چې دا ښار فتح کړ داسې ټوله نړۍ فتح کولی شي. بوډا باچا ویلي و کله چې ته رښتیا یو کار سرته رسول غواړې نو ټول طبیعت ستا مرسته کوي. خو بوډا باچا د غلو د لوټلو په باب هیڅ هم نه ویلي. بوډا باچا د هغو خلکو په اړه هم څه نه ویلي چې د خلکو خوبونو نه وي خبر، خو نه غواړي چې هغه رښتیا کړي او نه یې د نه ختمېدونکي صحرا په باب کومه خبره کړې وه. بوډا باچا خو دته دا هم نه ویلي چې احرام مصر د کاڼو یوه غونډۍ ده چې سړی یې د خپل کور تر شا هم جوړولی شي، او دا هم ترې هیر شوي وو چې دته ووایي چې کله ته دومره پیسې ولري چې د پخوا نه لویه رمه اخیستلی شي نو وایخله. هلک هغه کڅوړه هم د نور سامان سره کېښوده. بهر ووت، ویې لیدل چې دوکاندار د یو بهرني سړي او ښځې سره په خبرو دی او دوه سړي د ښیښو په پیالو کې چای څښي. نن سهار د نورو ورځو په پرتله په دوکان کې ګڼه ګوڼه زیاته وه. هلک چې چیرته ولاړ و د هغه ځای نه ورته ځیر شو نو ویې لیدل چې د بوډا دوکاندار ویښتان هم بیخي د بوډا باچا د ویښتانو غوندې دي. بیا د هغې شیریني جوړونکي دوکاندار مسکا ور یاده شوه چې دی په تاینجر کې په لومړۍ ورځ ورسره مخ شوی و. کله چې د نه خوراک څښاک لپاره کوم درک درلود او نه یې د څملاستو لپاره کوم ځای درلود. د هغه دوکاندار مسکا خو هم باچا ته ورته وه. داسې برېښېده لکه بوډا باچا چې اوس د دې ځای نه تللی وي او خپلې نښې یې پرېښې وي. خو دا هم رښتیا و چې دې خلکو یو ځل هم بوډا باچا نه و لیدلی. خو بوډا باچا دا هم ویلي و چې دی تل هغو خلکو ته ښکاره کیږي چې د خپل برخلیک په لټه کې وي. هلک دوکاندار ته خدای پاماني ونه ویل او نیغ روان شو ځکه چې ده نه غوښتل چې د نورو خلکو په مخ کې اوښکې توی کړي. هلک پوهېده چې دا ځای او دلته زده کړي شیان به تل ور یادېږي. اوس دی په خپل ځان ډېر باوري او داسې ګمان یې کاوه چې دی ټوله نړۍ فتح کولی شي. بیا یې له ځان سره وویل زه به خپله رمه پیایم او بیرته به هغو ورشوګانو ته ځم چې ورسره بلد یم. خو بیا یې فکر وکړ چې دی په خپله پرېکړه خوشحاله نه دی. ده خو پوره یو کال زیار ایستی و چې خپل خوب رښتیا کړي. خو د هرې دقیقې په تېرېدو د ده خوب ارزښت بایلوده.